قدرمنو اسلام او پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د مطلق شاعری کولونه څوک نه دي منې کړي، بلکې د ښې او معیاري شاعری ستاینه په هر دور کې شوې ده او غندنه او منع د هغه شاعرانو راغلي ده چې هغه عقاید خرابوي او په مؤمنانو کې حیواني جذبات راپاروي. حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک بناسو او په خپل باغی مبارک مخراواړو او صحابو ته به وي شتسو شاعر ناتخان مدحخان چې هغه پاسي او زما مدح بیان کی او د کفارو توبه بیان کی. راوی د روایت لیکي چې په باندې سو کې با ډېر کسان داسې چې هغه براله هغه کې بشاعران هغه په پاسه دا او اشعار به وي پشان د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک کی. کله چې د سوره شعراء د آیاتونه نازل شو نو د دربار نبوي صلی الله علیه و آله وسلم مبارک درې نوموړي شاعران چې سرلخر دغه حضرت حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه ډیر زیات خفش وو په کورونو کې نستل جړل به دغه خبر حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لاره ورسېد چې هغه حجاړي او په کورونو کې ناس چې الله تعالی زموږ مبارک اشعار نازل کړه سورتونه نازل کړه چې دا شاعران چې دي نو د دې پیروي گمراهان کوي. نو د دې مطلب دا چې شاعري خشه نه ده نو جړل بدی په کورونو کې درې واړه ناس. حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دی بس سوال جواب ولېګل او دې ته مخامخ وي چې دا تاسو مبارک نه دي، تاسو خود دې کفارو قبا بیانوي، تاسو خپل شاعرانه نورم زور ورکړي. هغه ډیر زیات خوشاله شو او بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل حضرت حسن بن ثابت رضی الله عنه ته چې ته خپل شاعرانه خزور ورکا او د جبرائیل امین مرستا او مدد داستا سره شامل حال دي. حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک با خپل منبر شریف حضرت حسن بن ثابت رضی الله عنه تفریح او هغه ته به راشد منبر توخیا او اشعار وایا. قدرمنو د پروګرام په دې برخه کې زه اوس د یو نعت شریف لپاره چې دا غي زیات نه زیات ټیم څلور او یا 15 منټه دی، په 15 منټ به بیا ورپاسم حفظ الله ته خاص کوم چې راشي او یو نعت شریف وي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللہ دی قرآن کی صفتون کڑی دی، اللہ دی قرآن کی صفتون کڑی دی، تمام صادقان تصدیقون کڑی دی، اللہ دی قرآن کی صفتون کڑی دی، اللہ دی قرآن کی صفتون کڑی دی. دہر یو صحابی دا خود گرد دی قربان، 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 حقی استاسو دستر گودی دارون کڑی دی، حقی استاسو دستر گودی دارون کڑی دی، تمام صادقان تصدیقون کڑی دی، اللہ دی قرآن کی صفتون کڑی دی، اللہ دی قرآن کی صفتون کڑی دی. صدیق عمر عثمان علی بہیر رشید چالا
نشید چانا صدیق عمر عثمان علی بهیر نشید چانا صدیق عمر عثمان علی بهیر نشید چانا پدن کی بیشمارا امدادون کړی دی پدن کی بیشمارا امدادون کړی دی تمام صادقان تصدیقون کړی دی اللہ دے قرآن کی صفتون کړی دی اللہ دے قرآن کی صفتون کړی دی استوالا صحاب زمان دلار مشالنا 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 ہر یو بخبل بنزائی کے کمالون کړی دی ہر یو بخبل بنزائی کے کمالون کړی دی تمام صادقان تصدیقون کړی دی اللہ دے قرآن کے صفتون کړی دی اللہ دے قرآن کے صفتون کړی دی موسیٰ علیہ السلام کول راز بکوئی تورا 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 تارب سرا بلا مکان رازون کړی دی تارب سرا بلا مکان رازون کړی دی تمام صادقان تصدیقون کړی دی اللہ دے قرآن کی صفتون کړی دی اللہ دے قرآن کی صفتون کړی دی د خدای او د رسول په صفتونو کې فلاح ده د خدای او د رسول په صفتونو کې فلاح ده د خدای او د رسول په صفتونو کې فلاح ده د خدای او د رسول په صفتونو کې فلاح ده غم جن محمد زمان پر خسوچون کړی دی غم جن محمد زمان پر خسوچون کړی دی تمام صادقان تصدیقون کړی دی اللہ دے قرآن کے صفتون کړی دی اللہ دے قرآن کے صفتون کړی دی ماشاءاللہ جزاک اللہ